د ډاکټر نجیب لور ولې ولسمشر غني ته غوسه شوې ده؟ By announcing that he was going to resign. د سلامونه درنو لیدونکو که غواړئ پوه شئ دا مهمه ویډیو تر اخره وګورئ. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب په اړه د ولسمشر غني غبرګون ته د ډاکټر نجیب لور مسکا نجیب کلک غبرګون ښکاره کړی دی. ولسمشر غني چې 13 ورځ یې د اتلانتیک شورا سره په ویډیويي کانفرنس کې خبرې کولې، له هغه څخه پوښتنه وشوه که چیرې طالبان د سولې په برخه کې ستا د استعفا یا هم د موقت حکومت غوښتنه وکړي نو څه به کوي؟ ولسمشر غني ورته په جواب کې وویل چې د ډاکټر نجیب الله یوه ستره تېروتنه همدا وه چې د مجاهدینو پر وړاندې د استعفا اعلان وکړ. هغه وویل موږ دغه فلم یو ځل لیدلی دی او هیله کوو چې بیا ځل یې تکرار ونه وینو ځکه موږ پوهیږو چې د دې فلم انجام څه دی. د ډاکټر نجیب لور مسکا نجیب بیا نن په خپل ټویټر باندې د ولسمشر غني دغه خبرو ته کلک غبرګون ښکاره کړی دی. نوموړي ولسمشر غني ته لیکلي دي چې په افغانستان کې جګړه 100 کلن فلم پروژه نه ده. په هر حال هر فلم پای لري. د مرکې په پای کې ستاسې مسکا ستاسو په څیر د یو رهبر سره ښه نه ښایي. د سولې لپاره د نجیب الله په نیت او ملت پالنې یوازې افغانان پوهیږي. ډیره مننه له تاسو درنو لیدونکو چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که د مسکا نجیب په اړه او یا هم د ولسمشر غني د دې خبرو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ د کومنټ برخه کې لیکلی شئ او که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زر یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل ښه وخت ولرئ.